لاړل له بلې د کابل په سر روپۍ واخیستې او چا پرې موټرې واخیستې چا پرې ماڼۍ واخیستې. لوبې په خپل ژوندي احساس چاته کولی نشم، چپړاسیتوب او ټیټ او پاس چاته کولی نشم. د چا د خولې پستو خبرو باندې مه غولېږئ، نور په کلدارو او ډالرو باندې مه غولېږئ. یمه خوشحال زما او رنګ په کابل نه لورېږي او په خدای قسم چې بیا مې جنګ په کابل نه لورېږي. خیر دی که دا لاره شوشاړه څه ازغنه شوله او سوله لورکۍ خو د کابل 15 کلنه شوله. د ازادۍ د ناوې سترې پرون مات کړی او توره پګړۍ ناستی په څنګ کې زنګون مات کړی. پورین تندي خاندي کړس کړس د لیونو په شان دی او نن خو د ښه ځان سینګار کړی د شاوو په شان دی. خیبر سپین غر دی حوصلې ته سلامي ولاړ دی او کابل ستا هسکې شملې ته سلامي ولاړ دی. 40 کلن انقلاب لاره پرځولی نه و ښه ډېر دې وخوړل خو ته چا ډېر خوړلی نه یې. لا دې په سرو سترګو کې هغه اثر نه دی ختم، په تا باور لا د پامیر او تورغر نه دی ختم. نړۍ حیرانه ده چې ته په کم مقام ولاړې او بیا د منګولې خښې کړي په باګرام ولاړې. کابل د دې دور عمر دی ترې جهان یریږي او چې نوم یې واخلې ورته اوس هم ډېر کسان یریږي. کابل د سید جمال الدین او ابدالي وطن دی، کابل میرویس او د محمود غزنوي وطن دی. دا چې نن خوار دی خو بس دی د څو سړو په خاطر، څو بې ضمیرو وطن پروشو د کارو په خاطر. لاړل له بلې د کابل په سر روپۍ واخیستې او چا پرې موټرې واخیستې چا پرې ماڼۍ واخیستې. پاریس، لندن او په دوبۍ کې کورونه جوړ کړل، لاړل په نورو وطنو کې کارونه جوړ کړل. په قرار نه کینی دا داسې شرمخان دی ګورئ، جدا کوي مو سره دغه افراطیان دی ګورئ. بیا یې زړه غواړي چې دا وار بیا ګډوډي جوړه کړي او جنګ په غریب وکړي چې ځان ته باچاهي جوړه کړي. تاجک، ازبکو، ترکمنانو نورو خيار شئ ګورئ، یا پښتنو و افغانانو نورو خيار شئ ګورئ. د چا د خولې پستو خبرو باندې مه غولېږئ، نور په کلدارو او ډالرو باندې مه غولېږئ. مننه. د چا د خولې پستو خبرو باندې مه غولېږئ، نور په کلدارو او ډالرو باندې مه غولېږئ. زه د یوه دولت د یو تنظیم وکیل نه یم او دغه خلکو خو خلاف په بل دلیل نه یمه خوشحال زما او رنګ په کابل نه لورېږي او په خدای قسم چې بیا مې جنګ په کابل نه لورېږي. مننه. یمه خوشحال زما او رنګ په کابل نه لورېږي او په خدای قسم چې بیا مې جنګ په کابل نه لورېږي. غم مې وړوکی نه دی، دا 40 کلن غم دی او راسره غم دی، خو فقط د خپل وطن غم دی. که نه نو ماته خو څوک معاش او تنخوا نه راکوي، څوک د ماچسو یو تیلی هم وړیا نه راکوي. لوبې په خپل ژوندي احساس چاته کولی نشم، چپړاسیتوب او ټیټ او پاس چاته کولی نشم. چې زه د دې وطن او کام خبره ونه کړم، شم د ګونګی چې د اسلام خبره ونه کړم. د خپل هیواد د آبادۍ سوچونو وخوړم او د دې ولس د بیدارۍ سوچونو وخوړم. چې هیڅ نه وینئ ړانده له ځان نه مه جوړوئ، ولس ویښ شئ نور ویده له ځان نه مه جوړوئ. نور د زخمي وطن درته درمان وګرځئ، بس دی غمخوره نور د ګران افغانستان وګرځئ. زما کنډر وطنه ته چې جوړېږې زه به تورې خاورې یم، ته چې جوړېږې